ستاسې کوم تګلاره ده د کوم شي لپاره چې ستا انتخاب سوی دی، که د انجینرۍ استاد یې، که د طب استاد یې، که د بل شي استاد یې، په هغه میدان کې چې څومره په جرأت و په شوق و په جدیت باندې درس کولی سې، ستا د درس به هېڅوک مانع نه وي، هغه تشریح وکړه. البته د خپله چوکاټ څخه بلې خوا ته مه وځه، ستا دپاره هم تاوان دی، د شاګردانو دپاره هم تاوان دی، د دې نظام دپاره هم تاوان دی. نو که موږ وتوانېدلو چې دغه جامعه، دغه د پوهنتونونو د محصلانو دا سلسله مو د دغه غیر مقصودي اغراضو څخه لرې وساتله او د پردیو لاسونه مو د دې میدانه څخه پرې کړله، یوازې هغه څه مو مخته یوړه چې هغه د افغانستان د ملت او د دې بچیانو مقصد و هدف دی. انشاءالله موږ به په دې میدان کې کامیاب یو. د دې پوهنتون څخه به داسې یو شاګرد راوځي چې هغه به د جامعې دپاره د خدمت مصدر جوړېږي او الله دې نه کړي که هلته د ډاکټرۍ په نامه فارغ وي، د انجینر په نامه فارغ وي، سبا په یوه طایفه او په بله طایفه پسې یا د هغه په لښکر کې یا د هغه په لښکر کې بیرته په افغانستان کې وژل کېږي. دا نو د افغانستان په خیر هم نه ده، د مسلمانانو په خیر هم نه ده، خپله د دې شخص په خیر نه ده، د دې شخص د کورنۍ په خیر نه ده.